د طالبانو حکومت د پوهنتونو نجونو پر فراغت غونډو تازه محدودیتونه لګولي. سلام، وخت مو بخیر. سخته ده یو څوک چې درس وایي، هیله او ارمان لري چې خپله د فراغت ورځ په ویاړ ولمانځي. استادان او خپلوان یې ګډون ورسره وکړي، د فراغت کالي واغوندي، یادګاري عکسونه واخلي، خو موږ یې له دغو ټولو محرومي کړو. انسان طبعا خفه کیږي او زړه یې ماتیږي. ملالۍ وایي څو ورځې مخکې د وروستي سیمستر وروستۍ ازموینه ورکړه او خوشحاله وه چې د ژوند هغه ورځ یې راورسېده چې دا یې په تمه وه. دوی فکر کاوه چې لکه په تیر د فارغینو نجونو په افغاني جامو او پرې د پاسه اخیستلو فراغت کالیو کې تالار ته ننوځي. خپلوان به یې ستایي او د فراغت خولۍ به یې له ټولګیوالو سره په ګډه هوا ته ګزاروي او دا صحنې به خوندي کوي. خو دا رنګین تصویر اوس د ملالۍ په حقیقي ژوند کې پیکه شوی دی، ځکه چې کله دا او ټولګیوال یې د خپل پوهنځي مشر ته ورغلی، ورته وویل شول چې د پوهنتون ادارې له لوري دا هر څه منع شوي دي. ملالۍ وایي د پوهنځي رئیس راته وویل چې د اوس جدي ستونزه ده. حاکمان داسې امر کړی چې اوس هغسې غونډه نشو کولی. ستاسې محفل کې اوس نارینه استادان هم ګډون نشي کولی، ځکه چې موږ ته ویل شوي ښځینه استادان د هلکانو او نارینه استادان د نجونو په فراغت کې غونډه کې د ګډون حق نه لري او غونډه باید محدوده وي. ملالۍ زیاتوي ډیره سخته ده چې په داسې ورځ دې هغه خپلوان او استادان نه پرېښودل کېږي چې له تاسې ستونزې ګاللې وي، زحمت یې ایستلی وي او ته یې تر دې ځایه رسولی یې. دا فشار هره ورځ نوې اعلامیې او محدودیتونه سړی زړه مات کړي. داسې محفل به نو څه کوو؟ ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا، هوا